ځینې رسنۍ، ځینې نه اکثریت رسنۍ، ټولې رسنۍ د امریکا غلامان، د هغوی ایجنټان، د هغوی تالیڅټي، د CIA او د بلیک واټر نوکران لګیا دي چې تر څو د افغانستان جګړه نوره هم اوږده کړي. ځینې بې ضمیره خلک، اکسپایر ټوپکماران او د هغوی پاتې شوني، هغه څوک چې په افغانستان باندې د غټو غټو بمونو خبرې کولې، د هغوی په شمول باندې هغه چا چې 18 کاله د امریکایانو مزدوري او نوکري کوله، هغه سوسیال خواره، د بینیفټ او د کلیسا مزدوران، سکشویان، هغوی لګیا دي د طالبانو او د امریکایانو سره په شوي تړون باندې تاخت و تاج کوي. تاسو یو ورته تړون وګورئ چې په تړون کې څه لیکل شوي دي. د دې په بدل کې چې طالبان به له امریکایانو سره اوربند کوي، امریکایان زمونږ خاوره پرېږدي. 14 میاشتو کې به د افغانستان له خاورې نه ټول امریکایي ځواکونه، ملکی قراردادیان، د ناټو ځواکونه، د امریکا د سفارت، حتی هغه جاروکشان هم له افغانستان نه وځي. د تخلف په صورت کې به د افغانستان د اسلامي امارت اتلان او غازیان، استشهادي مجاهدین، هغه څوک چې د امریکا او د ناټو ښکرې ورمات کړه، هغه غازیان او اتلان چې د مایکرسټل په شمول باندې، د سکاټ میلر په شمول باندې لسګونه امریکایي جنرالان له دې خاورې مړې سترګې، ټیټې سترګې، ذلیل او رسوا او ناکام بیرته امریکا ته لیږلي دي. دوباره به بیرته همغه حالت ته راګرځو. که له تړون نه تخلف وشي، اتل غازیان، د اسلامي امارت اتلان به له راکټ لانچرو سره د باګرام او د ګرینویلچ او متعددو بیسونو باندې ورته ناست دي او برید به ورته تاووي. دا تړون د امریکایانو په ګټه باندې ده چې مخکې له دې چې افغانستان کې نور بهانې ولټوي، له تړون نه تخلف وکړي. ښه به دا وي چې زمونږ خاوره پرېږدي. افغانستان د امپراتورانو هدیره ده. افغانستان د غازیانو، د اتلانو کور ده. دلته څو ټیټ سرې امریکایي فوجان او جنرالان نشي کولی چې زمونږ ارادې ماتې کړي. په خلاصو غوږونو یې واورئ. امریکایي اشغالګرو د تړون مخالفت ستاسو په زیان باندې ده. له دې ملک نه تر هغه پورې د دې خاورې او د دې وطن دفاع په موږ باندې داسې فرض ده لکه مونځ چې فرض ده. داسې به د مړې سترګې شړو لکه مایکرسټل او لیونی سپی چې له افغانستان نه لاړه. خبردار دا فکر ونه کړي چې تړون به د طالبانو لاس تړلی وي. نه، هیڅکله کېدلی نشي. کله تړون نه تخلف کیږي نو ډېر زر به زمونږ غازیان او اتلان د باګرام په دیوالونو او د تا په خاورینو بوجې د پاسه وګورې او بیا به تا خانې ته منډه وهې. مونږ چې درته وایو له افغانستان نه پښې سپکوه، دغه خلک، دغه سپي چې تاسو ګمارلی دي، دا ستاسو مزدوران، ستاسو ایجنټان چې په ارګ او د تاسو د بیسونو د دروازو مخکې دي، د دوی په خبرو غلط نشئ. د 18 کاله د همدغه خلکو د ساتنې په وجه تاسو مردارېږئ. ستاسو پوجونه او ستاسو جنازې او تابوتونه امریکا ته ځي. له تړون نه د تخلف په صورت کې مونږ تاسو ته بل څه نشو درکولی غیر له دې چې د امریکایي عسکرو جنازې ویسئ، غیر له دې چې بیسونه مو په بل مخ شي، غیر له دې چې بیا به چغې وهئ او زارۍ به کوئ، د اوربند غوښتنه به کوئ. که چېرته دا وارې له امریکایانو سره اوربند ماتیږي، تر هغه پورې بیا اوربند نشته.
چې تر څو ماخرنی عسکر په افغانستان کې نه وي وژل شوی. تړون زموږ مجبوریت نه، ستاسو مجبوریت و. تړون زموږ ناکامي نه، ستاسو ناکامي وه. تړون د اسلامي امارت ضعف نه، د امریکایي جنرالانو ناکامي وه چې په دومره ځواک او قوت مو لاړی د طالبانو پښې ته پرېوتلی. خو دا واوره په موږ باندې د عرب مشرانو ګمان مه کوه زموږ په مشرانو باندې. د ځینې لوېدلو اسلامي ملکونو ګمان او خیال په اسلامي امارت په مشرانو په اتلانو مه کوئ. دا به درته معلومه شوي مې وي. مایک کریسټله ته که نر وای تا امریکانو سره وعده کړې وه چې زه د افغانستان جګړه په یو کال کې ګټم. ټرمپ ټول وسایل او ټولې پیسې ستا په اختیار کې ورکړې، موږ خبر یو. لیکن ته غیر له دې چې د افغانانو کورونه بمبار کې، جماعتونه او مدارس بمبار کې، نور د هیڅ نه کړه. تا چې له ټرمپ سره کومه وعده کړې وه د همغه وعدې په وجود کې طالبانو په باګرام باندې بریالي عملیات وکړه او تی تر تاخانو تر سوړو پورې ورسولې. نور د افغانانو د امتحان کوشش مه کوه، بیا به ستا په شمول دلته راغلي یرغلګر ټول وژل کیږي. دا فکر مه کوه. ته د یو نظامي قمندان په حیث په افغانستان کې غیر له دې چې د امریکانو جنازې دي لیکلي، امریکان د له ناکامۍ سره مخ کړه، نور د هېڅ نه دي کړي. تړون ته ژمن پاتې شئ، کنې بیا به تاسو خپل زخمونه او خپلې وینې څټئ. او سوسیال خورو سکشویانو تاسو ته وایم دا ارمان به مو ګور ته ویشئ چې نور به د امریکانو فوجونه او سرې لښکرې دلته ګرځي او تاسو به کوردینات ورکوئ، تر شا او تر مخ به روان یې. ستاسو بادار داسې تاریخي ماته خوړلې چې په طول د تاریخ د امریکا کې امریکایان له دومره اوږدې جګړې سره نه و مخ شوي. تاسو به ایمان پلورونکي، تاسو به دلالان یئ، تاسو به د سوسیال او د یو څو سپیو د مینځلو دپاره امریکانو ته لابي کوئ. او نه زمونږ په مشرانو د ایکسپایر ټوپکمارانو ګمان وکئ چې هغوی به مړې سترګې کابل ته راځي او دلته به دته سهولتونه مشرانو ته ورکول کېږي، کشران دې په زندانو کې وي. نه، خپل پاتې بندیان مو چې له غني سره معاهده کړې وه هغه راخوشې کوي. په سوشل میډیا کې په یو نوم او په بل نوم تاسو زهرجن تبلیغات مه کوئ. او نه مونږ ویده یو چې دا خبرې اورو نه، خو څه وایو نه. پیغور نه درکوو، سخې نه درپسې کوو. دا تړون تر هغه وخته پورې چې امریکایي عسکر له افغانستان نه نه وي وتلي، دا داسې تړون شوی ده. ان خیالس او محالس چې څوک دې راشي او تخت و تاج دې وکړي او دلته دې د شریعت او د قرآن او د حدیث خبرې وکړي، په در حال کې چې هلته یې لېږلي ټامیان دي، هلته یې لېږلي سوسیال خواره دي، د هغوی خپل منځ لا نه ده زده، په امنتو بالله نه پوهېږي، دوی د قرآن او د حدیث خبرې کوي. شړونګا بړینګا شټا سری د CIA او د بلیک واټر بایسکل ساز مزدور صالح نور ته نشي کولی چې امریکایان هغه حالت ته راولي په کوم حالت کې چې تا مخکې راوستلي وو. ډالر او پیسې او اسلحې او عسکر د امریکایانو وژل کېږي، ستاسو نه وژل کېږي. مزې به تاسو کوئ پینه دوزه، ته د خپل تلخان خوره،
ته راجګېږې کله هوا ګزوې کله مځکه ګزوې کله طالب ته اخطار ورکړې کله څه کوې خو زور هم سره معلوم ده که نه بیا به کولاب ته منډې وهې دا ورې د کولاب لار هم نشته کولابیانو د انسان بچي ځان نه جوړ کړئ کرام مو په خپل ځي کښېنئ 18 کاله مو چې څه وکړه نور هغه وخت نشته چې غټ غټ بمونه واچوه امریکایان د جهاد له برکته له افغانستان نه وځي دا د تړون په خاطر نه وځي نورې وس او توان نشته دا د جهاد زور چې اشغالګر مو له هېواد نه تښتي او د دې مقدس او سپېڅلي جهاد دپاره لا کدرونه شته لا زمري شته لا غازیان شته لا هغه اتلان شته لا هغه میندې نه دي شنډې شوي چې د امریکانو خلاف د جګړې ډګر ته زمري لیږي لا هغه پلرونه ژوندي دي چې خپل شپږم زوی ته اسلحه په لاس کې ورکړي چې ورشه بچی د اشغالګرو په خلاف باندې مقدس جهاد ته ادامه ورکړه هغه پلرونه لا شته هغه شملور شته چې په دې جهاد باندې اوس هم افتخار کوي سوسیال خواره او سکشویان د افغانانو نمایندګي نشي کولی د امریکانو نمایندګي او د امریکانو له تقدس او سپېڅلتیا او غرور نه به هغه څوک ننګ او دفاع کوي چا چې د دې هېواد د ازادۍ دپاره قربانۍ ورکړي دي هغه څوک به امریکانو سره ښکر په ښکر غږېږي چا چې ښکر په ښکر جګړه ورسره کړې ده هله د امریکانو ټانګونه وځي هله چې بیسونه ورانوي خو موږ خو مخکې درته ویلي وو چې دا بیسونه به ورانوي هغه جالونه به هم درنه وړي خو تاسو ویلې چې نه امریکان دلته راغلي او دلته قراردادونه کړي او 100 کالو کې هم نه وځي هغه خلک چې موږ ته دا توصیه کوله چې له امریکانو سره جګړه جهالت او لیونتوب ده نن دوی جاهلان دي که موږ یو د همدغه جګړې په مقابل کې چې تاسو ورته لیونتوب یې له امریکانو ماته وخوړله که نه هغه بیسونه چې په تریلیونونو ډالر پې مصرف کړي پرېږدي یې که نه ملګرو پیج مو نه وای د لایف د سره شیر کوئ لایک او کمنټ وکئ کنې منې چې دا موبایلونه هم ټول درنه راټولومه بیا کم از کم چې نن لایف 4,000 کسان خو شیر کړي دا نو څه شی څه کله 2,500 شیري کله 3,000 4,000-5,000 شیر کوي ولې ویده یاستئ خو څه خبر نه ده لګیا یو ناټو امریکا ته اخطارونه ورکوو خلک یې له ډاره په بړستن کې د ښځې په څنګ کې والله که د امریکا خلاف اوس هم خبره کولی شي دا د اسلامي امارت غازیان او اتلان دي چې سترګې پې بوټې راوویستلې لاس کې ورته واچو چې واخله بچیه دا خاوره د احمدشاه ابدالي خاوره ده دا د میرویس خان نیکه خاوره ده دا د ملا عمر اختر محمد منصور خاوره ده دا د شیخ هیبت الله د علي قدر جلال الدین حقانی خاوره ده هغه څوک چې په دې انقلاب کې خپل 4 د زړه ګوشې په شهادت ورسېده دا د هغه مشرانو خاوره ده چې له خپلو بچیو نه قرباني شروع کړه دا د هغه اتلانو خاوره ده چې خپل بچي ته باروت او اسکټ تړي وای ورځه پې دا د هغه اتلانو خاوره ده چې خپل د وجود غوښې په اور کباب کړلې خو تی چاته پرې نه ښودې چې د چا غلام او مزدور شي زمونږ داسې مشران دي الحمدلله مونږ پې باندې ویاړ او افتخار کوو چې له هغوی نه په میراث کې مدرسه پاتې ده بس د ترمیزي او د جلالین استادان کې پاتې دي بس 4 او 5 کونډې د انګورګانې ورته پاتې دي بس کور له یتیمانو نه ډک ده بس مونږ داسې مشران لرو مونږ په افتخار کوو د مونږ مشران په بنګلو په اپارتمانو په ششمحلو کې نه دي ناست نه رې بولم یو څوک د خپل باوجود د دې چې هر څه ورسره وي خپل د زړه ټوټې ته واسکټ ور واغوندي د جګړې لومړۍ کرښې ته وړاندې کتاب ناشونې ده خو زمونږ مشرانو دا وښوده
حقاني صاحب څلور جنازې د بچیو د ده په وجود کې د ده په ژوند کې راغلی د مخې ته کېښودل سو ما ته یې ونه منله بل زوی یې مخکې که بل یې مخکې که هغسې زامن خلکو قرباني کړل یو نه دوه نه درې نه څلور یتیمان یې اوس هم ګرځي له هغوی نه پاتې یتیمان د جهاد اراده لري د خپل پلار د انتقام اراده لري لګیا دي عادات کوي ته داسې خلک ماتولی شې زموږ مشرانو د صحابهو تاریخ ژوندی کړی د هر مشر کارنامه وګوره د هر مشر افتخارات وګوره چې زړه یې د اوسپنې نه وي هغه یې اورېدلی نه شي د اورېدلو توان یې لا نه لري ملا محمد عمر تاریخ وګورئ څه یې ونه کړه د دې په خاطر چې سبا ته څوک د ما هیوادوالو د ما بچیو ته د غلام او د مزدور او د تالي سټي خطاب ونه کړي خپل هستي او نیستي هر څه له دین نه له اسلام نه قربان که خو تا ته بېننګ او بېغیرته تاریخ پرې نه ښوده د تاریخ باب هر یو مشر جوړ که هر مشر ته چې قدرت په لاس ورغلی ده ښه بېلګه د اوس عصر یوسف ملا برادر اخوند څه تکلیفونه تېر نه شول پرې دا نور هر یو چې یادوي کتابونه پې باندې لیکل کېږي د دوی په اتلولیو د دوی په سرښندنو د دوی په زړورتیاو د دوی په غیرت او همت باندې هر مشر باندې کتابونه لیکل کېږي موږ لا له داسې مشرانو بې برخې نه یو نن که حقاني صاحب نشته زامن شته نن که منصور صاحب نشته شیخ هیبت الله شته نن که ملا عمر نشته د هغه په غېږه کې روزلي اتلان او استشهادیان زمري لا شته فکر ونه کې په کوم روحیې چې علی قدر امیر المؤمنین مرحوم ملا محمد عمر خپل بچی روزلی دی مونږ د هغه بچی یو هماغه دریځ ده د تاسو مشرانو ګوره د چا لور په امریکا کې د چا خور په امریکا کې د چا بسته فامیل په اروپا کې سوسیالو تناس د چا په هندوستان کې زندگی ته یې وګوره سیمټي دیوالونو ته وګوره چې له شانه یې تاو دي یو وارې خو د مشرانو مقایسه سره وکئ څوک باګرام ته امریکانو ته منډې وهي څوک یې ګرین ویلج ته ور وهي څوک یې بوټونه صفا کوي څوک ورته زارۍ کوي څوک ورته ناموس خپل ورته حواله کوه هله امریکان هله چې دوی لاړه مونږ به وخورئ غیرت لرئ همت لرئ شرمېږئ سبا به دی تاسو بچي په کومو سترګو د مونږ بچیو ته ګوري سبا که د اشرف غني و د یو جهادي د طالب مشر زوی سره مخامخ کېږي په کومو سترګو به ګوري لملمه شعرونو ته دې وګوري خړولو ته دې وګوري جنازو منځو ته دې وګوري کوم شاعري څه شي ته دې وګوري همداسې دا د سی آی ای بایسکل ساز جاسوس صالح په مونږ باندې د قمقلانو ګمان مه کوه دا چې تا خپل غلو ته امر کړی چې تر څو د کابل امنیت د ما په لاس کې وي غلا به نه کوئ په دې مونږ پوهیږو هغه څوک غلط که چې ته مشورې ورکوې د کابل خلکو صالح د سی آی ای جاسوس چې کومې غلاوې کېدلې ټول د په قمانده باندې کېده ټول همدغه د شمال لنډغرو ټول همدغه د سی آی ای او د بلیک واټر جاسوسانو چې مظلوم هیوادوال ځورول دا به د یو څو محدودو ورځو دپاره وي تر څو د بلیک واټر جاسوس یو څه ترلاسه کړي زنګ مه وهئ امنیت کابل به ما لوده سبا به د ښاروالي په کموتونو کې ګن بند پاتې د هغه لپاره به هم ته مټې رارغاړې چې ایره ما خلاص میکنم
ها لښتي و نیرونه په کابل کې باندې خو هغه هم راسه ته خلاص کا خپل غله دې راوستي اوس دې ورته قمانده وکړله برای چند روز دزدی نکنن که آقای صالح امنیت کابل به دست خود گرفته بعد از او باز قصوری چند روز هم بکشن که مونږ نشه غلطولی د لاوده بچه د CIA او د بلیک واټر جاسوسه سبا به د ځان نه ډاکټر جوړ کړي عملیاتونه به هم بیا کوي ولې چې ډاکټران دې هم نااهله دي سبا به د ټوپک نیولی د ارګ مخکې به خلک تلاشي کوي لومړی مرستیال به مو ولې د خلکو صحیح تلاشي نه کول ارګ ته فدایان درغلي وو دومره بې کفایته لاوده بې غیرته ولسمشر او مرستیالان مونږ په تاریخ د افغانستان کې نه و لیدلی چې د کموټونو پاکولو وظیفه هم ورسته اخلي دا خو د مخکینۍ وظیفه ده اوس د که بیا تکرار که نو څه خبر ده راشه مکرانو سې ته د ما د کور کموټ بند ده کابل کې کموټ پاکونکي نشته هغه صالح که غږ ما اورې امی کموډ ما را خلاص کو به خاطر ازی که ما دیگه انجینرها نداریم که کموټ خلاص کنه کابل چور است آقای صالح دستکش ته بپوش بیا دیگه بخیر کموټ خلاص کو به خاطر که تو یک معجزه استی برای هر کار تو لستونی بڑوهل میکنی خدای دې تباه و برباد کرد تباه و برباد شد اوس به کموټونه هم ته صفا کوې د CIA جاسوسه د تا دنده باید دغه وای چې ته خلک تلاشي کې خو نه اهله چارواکي د امریکایانو غلامي کوي چې څوک اهل دی وظیفې نه یو هغه ته وظیفه ورکړي نو خامخا به هغه دغه شی کوي ځکه چې اوس که یو پوه هوښیار سړي ته د تا وظیفه ورکړې بیا خو د امریکایانو دومره فرمایشونه نه ځکه لیاقت یې درلوده خو ته خو یو پاروکش یو بایسکل ساز سړی لومړی مرستیال که خود به اوس ته د پولیسو دندم کې کموتونه به هم پاکوې تلاشیانې به هم خلکو نه اخلې که به وایي ځاځی خان نو دغسې ته د افغانستان جګړه یو رهبر لري د جهاد د جهادي او د دې اتلوالو هغه یو څوک ده چې یو چا قمانده ورکوله څوک امریکان چا مات کړه دا خو په تاریخ کې هم جوته ده او دا خو ژوند خو چا ماته کړه ګوره میرویس خان نوم ولې په تاریخ کې ده د احمد شاه بابا نوم په تاریخ کې ده د وزیر محمد اکبر خان نوم په تاریخ کې ده دغسې هغوی دا جګړې ګټلې وې انګریزان یې ویستلي وو ماته یې ورکړې وه روسان یې مات کړي وو دغه د امریکایانو جګړه یو مشر درلوده چې دا جهاد یې رهبري کوه څوک و ښه صحیح ده دا به زه اوس نوم درته واخلم ځان ته اخلاص کړه ورته احمد شاه بابا او ځان ته اخلاص کړه څنګه کې رئیسار اوسلار وکړه ځان ته ورته احمد شاه بابا ښه صحیح ده نیدر صاحب وبخښه استاد خبرې زه به زه خپله خبره پرېږده دا لږ پې سوچ وکړي ګوره زه به نقلم در کړم ملا عمر جلال الدین حقانی شیخ هیبت الله منصور صاحب دا جهادي مشران دي دا اوس هم دا درې په دې دنیا کې نسته او دا یو یې اوس هم داسې برچپک ولاړ ده څوک په دې کې رغنده رول لیچاو د رغنده لور ښه زه درته وایم امریکایان ملا عمر وویسته امریکایانو خولې چې ور ماتې کړې شهید منصور ماته کړه امریکایان چې په ګونډه کړل جلال الدین حقانی کړه امریکایان چې له دې خاورې بیزار که شیخ هیبت الله کړه دا اتلان دي که چې بیا که چا درنه پوښتنه کوله چې امریکا چا ماته کړه ورته افغانانو وایي به افغان نوم لري نوم یې راته وښیه ورته ملا عمر ملا منصور شیخ هیبت الله جلال الدین حقانی داسې په نره نومونه ورته واخله که یې درته ویلې چې غلامان څوک وو د امریکا ډالر خواره سپي څوک وو ورته غني عبدالله صالح کرزی اتمار امثالو هم په زرګونو د دغوی نومونه ورته واخله تاریخ نشئ مسه کولی
خدای مو خوار نه که په دغه جړینګه 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 په یو ساعت کې ته د خپلو اتلانو نوم نشې اخیستلی. او بله دغه بیچاره ډارېږي هلته په لندن کې بیا خو څوک ورته دغه شی نه ورکوي، خوراک نه رسېږي. ودرېږه اوس دا پل راګیر کړو. زونډی ستړی مه شې. خیر یونسې څنګه یې ښه سره زونډی په خیر. امریکا چا ماته کړه په دې جهاد په زور باندې موږ باسو. موضوع مو دا د اشغالګر له هېواده تښتي، دا د جهاد برکت ده، دا د استشهادي عملیاتو برکت ده چې امریکایان مات شول. که په رضا نه ځي په زور یې باسي. دا خاوره د موږ ده، د دې خاورې واکمنان موږ یو. مهرباني ښه ته واکمن یې څو امریکایان دي وژلي دي په دا 20 کاله؟ ما خپله شخصي 13 کسه مې وژلي دي، هغه راته معلوم نه دي چې چېرته دي چېرته به پراته وي، خو 15-16 دانې له ما سره اوس هم سته. خېټې مې پېچرې کړي، وچ کړي مې دي، هلته مې ایښي دي لمر ته. دا یې 14 سول. مهرباني وکړه موضوع باندې خبره وکړه. زونډیه بچو ګوره غوږ ونیسه، 3000 امریکایان دي په 20 کاله کې وژلي دي. غلی څه لیونیه خدای دې خوار نه کړ. نو ته خو اوس دغسې بې عقل سړی. اوس دې که تلاشي کومه جیب نه به دې پاسپورټ هم پاکستانی راوځي، شناختي کارډ هم، او خبرو ته دې وګوره. ای خدای دې بیخ وباسه افغان. السلام علیکم ستر جنرال صاحب ته، انجینر صاحب ته، او د مولوي صاحب جلال الدین حقاني دغه سمسور امارت ته سلامونه وایم. سره ډېر د افسوس ځای ده، ډېر د فکر ځای ده چې زموږ د حکومت په طرفدارانو کې یو داسې معقول کس رانغی چې په عقل خبرې کړي سره. نو په تاسو کې معقول کومه ده سربازه وروره؟ په تاسو کې انسان کومه ده؟ که تاسو کې عقل وای، د تاسو په مشرانو کې انسانیت وای، هغه به د امریکانو تر څنګ درېده، هغه به خپل افغان کور ته امریکان راوسته کول. تا کې غیرت وای، تا به په ځان د سرباز نوم ایښی، ته به بیا دې لایف ته په کومو سترګو راځې ته دې لایف ته؟ خو د ورځې 200 تسلیمېږئ او 300 مردارېږئ، د خره غوښې در باندې خوري. قرآن ته توهین وسو، تاسو ورته کته راسې دلته بیا وروره سپا سپا غږېږه تسلیم سه. نن د اخرنۍ ورځ ده، کنې کار دې در خرابوم. بس د ما د توبه زه توبه باسم او تسلیمېږم. د امارت د ټولو مشرانو نه بخښنه غواړم سره. نو ما هم په دې موضوع باندې راغلی وم چې یاره دا زموږ په ملګرو کې یو هم داسې د عقل چښت هم رانغی چې لږ په عقل باندې یو له بله سره تک شنه خره دي. اوس ظالمانانو لکه ما غوندې راسئ یا سپین سپین وغږېږئ، حقایق هم چې په سترګو لیدلي هغه ووایي. ودرېږه زه ورته وایم دا جګړه امریکایان مات شو. هو چا مات که افغانانو؟ رهبري د چا په لاس کې؟ زه درته خو ووایه د چا په لاس کې؟ ووایه چې دا رهبري د غني په لاس کې. ووایه نوم خو واخله د افغانانو لاس کې. دا افغان نوم نه لري. اوس که زه تا ته ووایم چې زه د ملا عمر بچه یم، زه د اختر محمد منصور بچه یم، زه د شیخ هیبت الله بچه یم، زه د جلال الدین حقاني بچه یم، تی په جواب کې څه وایه ماته؟ موږ په جواب کې دا وایو چې زموږ سربازان د ټرمپ زمن دي، زموږ سربازان د اوباما زمن دي، زموږ سربازان د یهودو او نصاراو زمن دي. په هغو باندې افتخار کوي، له هغو نه تنخواه خوري، له هغو نه د استحقاق خوري، له هغو نه خېټه مړوي، له هغو نه یې دغه د کور روزي روانه ده د یهودو او نصاراو. زموږ ټول سربازان د هغوی اولاده ده او افتخار پرې کوي ښه په نره باندې. هېچا هم نه ډارېږي. خدا ما غوږونه پټ دي، زه به دا ګوشکي ونیسم. توبه خدای، دا څه رقم مخلوق ده؟ په هېڅ مولاکه شرمېږئ، په هېڅ نه شرمېږئ. ولاکه پوهېږم یاره څو ورځې مخکې په دې هلمند کې چې کله حمله وکړله که نه، یاره ته یقین وکړه چې دغه د ټاور کې ناست عسکر نه پوهېږم چې په څه شي وویستل، خو یو چاپه سو په ضرب د څو سکندونو کې. نو په دې لیزري یې د ما په خیال وویستل، او چې څو پورې له کوټو نه دا نور عسکر راوتل چې دغه د تاسې ساقې ته پرې راواوښتله په دیوالو باندې. لوی چې زلزله ګډه سوله په هلمند کې، په ټول افغانستان کې قسم په خدای چې حکومت ورخطا سو، په چیغو سو، بیخي داسې حالات داسې سوله چې اضطراري سوله. نو داسې حیرانونکي خلک ما تر ننه پورې په جنګ کې نه وو لیدلي لکه دا سرقې ته. د دنیا هېڅ کمانډو، د دنیا هېڅ سربازان داسې یو تکتیک نه لري لکه دغه سرقې ته چې لري. الان دې موږ له دوی نه وساتي، د دوی له واره ډېر خطرناک خلک دي سره. او که دوی خو میدان خالي شو، قسم په خدای چې ټول
یاره او قسم په خدای دا زه درته وایم که نه چې لږ خو میدان خالي شي یاره داسې زر زر خو یې جارو کړي دغه زموږ سربازان او دا زموږ کمانډویان داسې زر زر خو یې جارو کړي چې پخواني د کولاب منډې دا خو تېرېږي چې دا ډېر خطرناک هم روزلي ډېر خطرناک هم ترلینګ ډېر خطرناک بیخي په مرګ باندې داسې